جهنمیان به په جهنم کې شور جوړ کړي، هلته به فریاد کوي چې ای الله موږ د جهنم نه راوباسه او دنیا ته دوباره ولیږه. او چې کله موږ دنیا ته لاړ شو نو هلته به بیا نیک عملونه کوو. رب العزت به په ځواب کې ورته ووایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. موږ تاسو ته په دنیا کې عمر درکړی و او د خپل عبادت لپاره مې استولي وی، دې دپاره چې تاسې هلته پند واخله، خو تاسې د طغیان او د سرکشي لاره غوره کړه. خو جنتیان به کله هم دا هیله ونه کي چې ای الله موږ دنیا ته بیرته ولیږه، چې موږ دوباره هلته د ستا په عبادت باندې د ستا په طاعت باندې مشغوله شو. هیڅ کله به جنتیان دا هیله هم ونه کړي. صرف د شهداو په باره کې دا راځي چې هغوی به دا هوا او دا هوس کوي، دا خواهش به چې الله موږ دوباره دنیا ته ولیږه چې موږ دوباره ستا په لاره کې د خپل ځانونه نذرانه کړو، هلته د خپل سرونه ستا په لاره کې کیدو او د شهادت مقام حاصل کړو. او د دوی دې خواهش نه دا نه معلومیږي او د دوی د خواهش نه معلومیږي چې دوی به دنیا ته د دې دپاره راتلل نه غواړي چې د دوی زړه به جنت کې تنګ وي او د دوی زړونه به د جنت آبادي سره نه لګي، بلکې جنت کې به د دوی زړه هم یعنی د جنت محبت به د دې زړونو کې پروت وي، خو صرف د شهادت د مزې د حاصلولو لپاره به دوباره دنیا ته د راتلو هیله من اوسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، د بندیخانې او د قیدخانې دوه خصوصیتونه تاسو ته بیان شول او همدارنګه د جنت دوه خصوصیتونه تاسو ته بیان شول چې په بندیخانه کې چې کله یو بندي بند ته لاړ شي هلته هیڅ یو کار د خپل رضا سره نشي کولی. هر کار د هغه بندیخانې د عمراو او د حاکمانو د هغو تابع به وي. همدارنګه هغه انسان چې هغه کلمه وایي د الله په وحدانیت باندې معتقد وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې معتقد وي او په خپل غاړه کې د محمد رسول الله د غلامي توق اچولی د ایمان دعوا یې کړې وي، نو په دې دنیا کې د مؤمن هیڅ کار د خپلې رضا سره نشي کیدل. نو دنیا بندیخانې ونه شو. هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې اقرار لري او تل لپاره دا غواړي چې د خپل ژوند د الله د اوامرو د مطابق تیر کړي، د محمد رسول الله د ارشاداتو مطابق تیر کړي، نو په دې دنیا کې هیڅ کار د خپل رضا سره نشي کیدی، بلکې هر کار به د الله او د الله د پیغمبر د رضا تابع وي او د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع به وي. د ده خوراک، د ده څکاک، د ده اغوستل، د ده شکل و صورت، د ده ګرځېدل راګرځېدل، د ده وده کیدل، د ده راپاڅېدل، د ده خندا او د ده ژړا، د ده واده، د ده غم، د ده کردار، د ده گفتار او د ده رفتار، دا ټول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب العزت د فرمان تابع وي. نو دنیا بندیخانه نه، خپل رضا باندې هیڅ کار مؤمن نشي کولی، نو دنیا مؤمن دپاره بندیخانه شوه. که هغه وړوکی کار وي که لوی کار وي هغه به خپل رضا سره نشي کولی، بلکې د هر کار کولو نه به وړاندې د یو مؤمن دپاره به دا لازمي وي چې د دې کار په کولو سره خو به چیرته الله او د الله پیغمبر نه ناراضه کیږي. د هر قدم اوچتولو نه وړاندې به ده ته دا سوچ کول پکار وي چې په دې قدم اوچتولو سره خو چیرته الله او د الله رسول زما نه ناراضه کیږي. دی به هغه کار کوي کوم چې الله او د الله رسول هغه ته حکم ورکړی وي، او دا به هر هغه کار پرېږدي کوم چې الله رب العزت